واه د راشد خان چیلنج استرالیا بنگلاديش هندوستان انګلستان ته د راشد خان تازه مرکه په دې ویډیو کې را سره وګورئ. ویډیو د سره لایک کړئ او نور دوستان سره هم شریکه کړئ او زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. راشد خان مونږ ته باید د سترو لوبډلو خلاف ډیرې لوبې برابر شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان وویل چې دوی ته باید د سترو لوبډلو خلاف زیاتې لوبې برابر شي. نوموړي وویل چې موږ د سترو لوبډلو په وړاندې لکه استرالیا، انګلستان او هندوستان خلاف زیاتې لوبې نه دي ترسره کړې او د دې لپاره چې موږ په نړیوال کرکټ کې نور ډیر پرمختګ وکړو باید د دغو لوبډلو په وړاندې زیاتې سیالۍ برابرې شي. هغه وویل موږ په تیرو 5 کلونو کې 2 ځلې د استرالیا، نیوزیلند او انګلستان خلاف لوبې ترسره کړې دي، هغه هم یوازې په نړیوال جامونو کې. که چیرې موږ د دوی خلاف زیاتې لوبې وکړو په لنډ وخت کې به موږ هم د دوی په څیر استعداد ترلاسه کړو. نوموړي بنگلاديش شي لوبډلې د یو مثال په توګه یاد کړه او زیاته یې کړه چې نړیوال جام کې د سویلي افریقا خلاف یو ښه لوبه وکړه. د سترو لوبډلو خلاف یو ښه مثال د بنگلاديشي لوبډلې دی. دوی د سویلي افریقا خلاف په نړیوال جام کې یو بهترینه لوبه وکړه او ښه پایله یې ترلاسه کړه. که چیرې موږ وغواړو چې یو پیاوړې لوبډله واوسو موږ ته باید د سترو لوبډلو خلاف زیاتې سیالۍ برابرې شي، نه دا چې یوازې په 4 کلونو کې د هغوی سره یوه لوبه ترسره کوو. موږ زیاتره د سکاټلند او ایرلند خلاف لوبې ترسره کوو او د دې په ځای باید له غټو ټیمونو سره لوبو برابرولو ته پام وشي. راشد خان همدا شان په دې هم خواشیني وښوده چې ولې دوی ته په ټیسټ چمپیونشپ سیالیو کې ځای نه دی ورکړل شوی. موږ په دې ډیر خواشیني یو چې په ټیسټ چمپیونشپ سیالیو کې شتون نه لرو. زما په خیال په اوس وخت کې موږ په ټیسټ کرکټ کې ښې لوبې کړي خو بیا هم په 3 ټیسټ لوبو ترسره کولو سره تاسو نشئ کولی چې په ټیسټ چمپیونشپ سیالیو کې داسې ژر ځان ځای کړئ. دا به ډیره ښه وي چې په ټیسټ چمپیونشپ سیالیو کې موږ هم لوبې ترسره کړې وای. د یادونې وړ ده چې راشد خان په لوبډل مشرۍ کې افغانستان وکولی شول چې بنگلاديش ته په ټیسټ لوبو کې په غټ توپیر د 240 منډو په توپیر ماتې ورکړي او په دې سره د استرالیا پخوانی هغه ریکارډ هم برابر کړ چې په کمو ټیسټ لوبو کې زیاتې بریاوې خپلې کړې وي. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. کومه ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شیر کړئ. ډیره